بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو ایون نیوز سره تاسو باورجان یم په دې هیله چې روغ او جوړ او خوشاله وي او د ژوند په خو ساتونو کې وي. قدرمندو نن سره سابقه ناظم قاضي دوست محمد صاحب ناشته دوی چې کوم دی دا ځل هم الیکشن ته ولاړو خو په نائب چیرمن سیټ دوی ته ملاو شو دویم نمبر باندې راغلو. نو دوی سره یو څه خبرې کوو چې آیا دوی به اوس د عوام خدمت کوي که نه او دوی عوامو نه مایوسه خو نه دی خفه خو نه دی چې ما ولې دویم پوزیشن راغلو. نو دوی سره به یو څه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی ښه؟ الحمدلله ژوند مو ښه روان دی. ډېره زیاته مننه هم کوم چې تاسو مونږ ته دومره وخت راکړه دومره تنګ لنګ ټایم کې تاسو مونږ ته دومره ټایم راکړه او بیا مبارکي هم درته وایم په دویم پوزیشن باندې. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ ټایم راکړلو او موږ موقع راکړلو. ډېره زیاته مهرباني. اول راته دا ووایه چې سیاست ته کله نه راغلی یې؟ 2008 نه. 2008 نه راغلی یې. سیاست ته چې تاسو راغلی د کم منشور مو راوړی و چې یاره زه چې سیاست ته وځم په دې وجه باندې وځم؟ بس ما منشور دا ویل لکه مثال د غریب عوام او د خپل کلي خدمت وکړم لکه دا مله سکون ملویږي. د خپل علاقې نوې کلی شول مله شپله چوکي بنډه چې دو زه خدمت کوم مله سکون ملویږي. سکون درته ملویږي. او دا راته ووایې چې تاسو څو ووټونو سره دویم نمبر باندې راغلي یې؟ 533 ما اخیستی وي او 626 ضربشاه صاحب اخیستی وي او 440 نوان صاحب. د دې د سیکنډ چې تاسو راغلی د دې راتلو والا وجه څه وه؟ راتلو والا وجه خو بس جای بس دا خو نصیب خبره ده. څه مثال الله کوم لیکلي وي ته هغه کېږي. په سیکنډ راتلو باندې خفه خو نه یې؟ نه نه بالکل بس مله به دا الله لیکلي وي. بالکل نه. اکثر خلک خفه وي چې یار زه دویم نمبر راغلم ولې او تاسو خوشحال؟ نه بس زه خدمت کوم که زه په مثال اوټوم زه مې خدمت کوم که په 3 نمبر راغلی ما مې خدمت کولو. عوام نه خفه خو نه؟ نه خو خوشحال یم چې چا مله ووټ راکړی هغه الله پاک د هغوی عزت وکړي. ما میندې خویندې چې کوم مله راوتې وي الله پاک د هغوی عزت وساتي. عوام دپاره مو څه خدمت کړي دي؟ الحمدلله ما خپل کلي کې تقریبا 9 ټرانسفارمرې 15 سولر لایټ او لال میله ژوکي بنډه او نوې کلی دکې ما تقریبا 35 غالي پخ کړي دي. زوله بنګش په مسابقه مليونه او نور مثال هند پمپ شولي مسجدونو کې دا الحمدلله. او مخکې مزید مو څه اراده شته خدمت؟ الحمدلله نور هم شته چې اوس مو نوې کلی دا ناری پل ده مو 20 لک روپۍ منظور کړي الحمدلله. اوس به تقریبا میاشتې نیمې کې ټنډر وشي نوې زوله بنګش طرف نه او سړکونه دي او د نثار چوک نه تر عجب جکور پورې یا هغه پورې کلی پورې شولو دا به انشاءالله زر ته زر انشاءالله د افتتاح کوو زوله بنګش پړنه. جی پارټي کومه سپورټ کوي؟ پی ټی آی. پارټي مو پی ټی آی دا پی ټی آی دا ځل ډېره وروسته لاړه د دې وجه څه؟ بس دا خو مهنګۍ تر وجې نه بس لاړله نشته مخکې بیا که خیر ریکورینګ وکړي انشاءالله. انشاءالله تاسو وایئ چې د مهنګۍ به ختمه شي؟ امید خو شته انشاءالله. او کتاب دا ځل ډېر مخکې لاړو؟ کتاب خو بس عوام خوښه ده نو عوام خوښه ده مهنګۍ وجې نه که نه مثال کتاب یې سپورټ کړو. او آینده تاسو ته چا ووټ درکړی نه دی چا نیم چا درکړی دی او نیم نه چا نه دی درکړی هغوی خدمت به کوئ؟ انشاءالله هغو خدمت بھرپور کوو که چا راکړی که نه راکړی الحمدلله زه مکمل سپورټ مثال ما سره وي انشاءالله. آینده الیکشن ته ودرېدو نیت مو کړی؟ یاره بس انشاءالله که ژوندون وي انشاءالله ودارو وي. مثال لکه ما تقریبا 2015 کې 315 ووټ اخیستی و او الحمدلله اوس ما تقریبا 533 واخیستو. ووټ بینک مې الحمدلله جوړ شولو. او زه کوشش کوم مثال چې مثال نور خدمت وکړم دونم سیوا کړم. 2008 نه تاسو چې سیاست ته راغلي یې څو ځل تاسو اول پوزیشن اخیستی دی؟ نه زه ما پیر فرست چانس کې 2015 کې ودرېدم او ما خو الیکشن نه و کړی بس خدمت مې کولو صرف مثال ایم سره دلور شاه صاحب سره نو بیا مثال زوله بنګش صاحب سره شم ما سره د عوام خدمت کولو ووټونه مې خپل نه دي کړي. 2015 کې فرست چانس کې ودرېدم الله پاک نظمي راکړله اول پوزیشن باندې. جی بالکل. او عوام ته به اخر کې څه پیغام ورکول؟ عوام ته دا پیغام دا چې انشاءالله چې ما طرف نه کوم ما په وس مطابق وي نو څنګه خدمت وي انشاءالله ما دروازې ته کولاو دي مثال په مله سره ټلیفون کوو انشاءالله زه به درځم که خیر وي. مطلب چاته هم څه ضرورت وي نو داسې څه مسله پیښیږي تاسو ورسره ودرېږئ؟ بالکل ودار مې انشاءالله چې زه خلک راغواړم نه زه خپله خلکو پسې ځم او ما ایمان دغه ده چې انشاءالله مثال زه څوک خفه کوم نه که ما مخالف وي او که مثال مله ووټ راکړی وي بس زه په یو نظر ګورم. آینده چې الیکشن ته ودرېږئ بیا کومې پارټۍ نه ودرېږئ؟
دا خپل د مو له آزاد وی کنه او دا غازی بیا سپورټ خو لکه مو پی ټی آی سپورټ وکنه پی ټی آی سپورټ دی آینده بیان دی سیټ ته ودرې کنه چرته غټ سیټ ته ودرې نو دا وخت سره ګورم وخت سره ګورم چې سلسله پوزیشن نه ډیره زیاته مهرباني خوشحال شي یو جهان مننه قدرمندو داسې خوږه خلکو ونازوئ داسې خوږو خلکو ته ووټ ورکوئ دا وګوره څومره خوږې خوږې خبرې وکړې د عوام خدمت دا وایي که زه چېرته په پوزیشن کې را هم نشم اول هم دا زما میشن و چې زه د عوام خدمت وکړم او اوس هم دا زما میشن دی زه به د عوام خدمت کوم نو داسې خلک ونازوئ داسې خلک خوشحال کوي چې دوی تاسو بیا بعد کې خوشحالوي شي تر بل پروګرامه پورې خپل باورجان ته ورکړئ اجازت د خدای په امان